او د مینې حد و د ګیلې انداز یې داسې وکړو عاجز صاحب د مینې حد و د ګیلې انداز یې داسې وکړو راته کتو کې وایي څه ته راغلی څه ته راغلی او شعر دا درمان صاحب چې د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردیسو خوړه د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردیسو خوړه اوس چې په سپین اور بل کاله ته راغلی بیا ووایه دا شعر ډېر ښه شعر دی د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردیسو خوړه اوس چې په سپین اور بل کاله ته راغلی څه ته راغلی نیمګړی به هر یو داستان نه پوره کېده دې ښار کې به د هیڅ چا ارمان نه پوره کېده او شاهده په دې خیال مې بلها خلک ژوند ته رالل شاهده حکمې د جانان نه پوره کېده سلامونه ملګرو زه تورمان اجیز یم جاوید شاه درمان انور خیال بونری فاروق فطرت په کرک کې یو پروګرام و راغلی نو درمان لالاوی چې څنګه زه په نورو ضلعو کې یا په تحصیلونو کې ګرځم او نوې ځوانان را پیدا کوم شاعران را پیدا کوم د هغوی نه ریکارډینګونه کوم بیا د خپلو ملګرو سره شریکوم نو د کارک د خاورې هم په ما باندې حق ته چې دلته کم ینګ کل کم ځوانان دي چې د هغوی نه شعرونه ریکارډ کو په دغه شیشه باندې خپلو مسافرو ملګرو ته یا خپلو وطنوالو ته کېږدو نو په هغه سلسله کې راغلی یو ټیري ته او فرهر صاحب زموږ ترمنځه ولاړ دی دا د ټیري دویم شاعر دی چې درمان لاته مرکه ریکارډ کوي او تاسو ته یې سپاري درمان صاحب عدنان پرهر را سره دی ولاړ دی او د دوی به کیدای شي په سوشل میډیا څه اکاونټ لري هغه موږ نشو ویلی خو دغه خپرونه یې موږ سره ډومبی ده نو راځئ دوی نه څه کلامونه واورو ښه مهرباني جی پرهره ستړي مه شئ درته وایو مننه درمان صاحب تاسو مننه کوو چې دا ثوابۍ نه دومره لرې موږ ته کرک ته راغلي په دومره لاڼ تنګ وخت کې نو خدای مو ټول قدمونه په نیکیو بدل کا تاسو بس موږ ته کلام ووایئ وابه وروست تاسو زه به یو غزل نه شروع وکړم چې سترګو په لاره چې مې زړه ته راغلی څه ته راغلی سترګو په لاره چې مې زړه ته راغلی داسې ناڅاپه ژوندانه ته راغلی څه ته راغلی او د ښار نفرت نه راتنګ شوی یې که څه بلا ده ښکلي یې چې ته هم دغه غره ته راغلی او د مینې حد و د ګیلې انداز یې داسې وکړو عاجز صاحب د مینې حد و د ګیلې انداز یې داسې وکړو راته کتو کې وایي څه ته راغلی څه ته راغلی او شعر دا درمان صاحب چې د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردیسو خوړه د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردیسو خوړه اوس چې په سپین اور بل کاله ته راغلی بیا ووایه دا شعر ډېر ښه شعر دی د چا ګیله وه چې ځواني دې په پردیسو خوړه اوس چې په سپین اور بل کاله ته راغلی څه ته راغلی او اخري شعر یې دی چې په زړګي سختو مخوټکی یې د تلو چې وکړو په زړګي سختو مخوټکی یې د تلو چې وکړو پر هره اوښ کې مې لیمه ته راغلی څه ته راغلی درمان صاحب شاجي ګل ګل وایي وایي زړه کې د زړه تنګ شو بهر ته لاړې چرته لاړې او ښار نه دې کډه وکړه غر ته زموږ کور د کلي دې سر کې د خوړ په غاړه ته خو د کلي هغه سر ته لاړې چرته لاړې سکونه څه شوې د انسان در پسې زړه وچوده سپوږمۍ کې هم نه وې چې نور ته لاړې چرته لاړې ډېر ښه یاره جسب ډېر ښه او زما څه شعرونه دي داسې که نه وي صحرا ته لاړې او که غر ته لاړم صحرا ته لاړم او که غر ته لاړم اوس دا دې دلته وم چې چرته لاړم چا راله رانه کړې د زهرو ګولۍ اخر مجبور شوم سمندر ته لاړم دا ستا زړه لوپټه نه مې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم ما به په دې حال کې ونه پېژنې ځکه د خپلې کوڅې ورته او درمانه کله چې د بل شو هغه کلي ته لاړم او بیا ګودر ته ډېر ښه درمان لاله څو شعرونه د هغې نه بعد به بیا غزل دې ته وایم چې مو کتاب اخستی نه وي د مرمیو په سر چې مو کتاب اخستی نه وي د مرمیو په سر موږ به تر هغې پورې خیږو د ژوندیو په سر جومات کې ناستې دواګانې غواړې نه قبلیږي جومات کې ناستې دواګانې غواړې نه قبلیږي ګل ته اول مزل پکار دی د ازغیو په سر جومات کې ناستې دواګانې غواړې نه قبلیږي ګل ته اول مزل پکار دی د ازغیو په سر او شعر دی چې موږ که په هر ځل د باور کوهي ته پرېوتلو موږ که په هر ځل د باور کوهي ته پرېوتلو
ګونځې مو بیا هم چا ونه لیدې تندی او په سر او شعر دی چې دا خو یو مینه ده چې نه لري زوال د ژوندون دا خو یو مینه ده چې نه لري زوال د ژوندون ښایست خو اوښکو غوندې تیر شي ننګی او په سر او خیري شعر چې پر هر سپک د چاته نه ګوري څوک دی کلي کې ګودر آباد جونې مینې د منګی او په سر ډېر ښه دی او غزل دی درمان لالا دا اخري یو غزل به درته ووایم چې پوی دی چې زما دپاره غلی دی خو غلی دی پوی دی زما دپاره غلی دی پوی دی چې زما دپاره غلی دی خو غلی دی او پوی دی چې زړه په ما بایللی دی خو غلی دی او زمونږ تباهۍ کې څه کردار د ده سړي هم دی زمونږ تباهۍ کې څه کردار د ده سړي هم دی دا ګوره په هر څه رسېدلی دی خو غلی دی او د سړي چې کومې لمبې بلې پښتنو ته وي د سړي چې کومې لمبې بلې پښتنو ته وي تاو د هغه اور ور رسېدلی دی خو غلی دی او د سړي چې کومې لمبې بلې پښتنو ته وي تاو د هغه اور ور رسېدلی دی خو غلی دی او ظرف مې د زړګي هم لکه ځان غوندې ساتلی ده ظرف مې د زړګي هم لکه ځان غوندې ساتلی ده ډېر مې په یارۍ کې ځورولی دی خو غلی دی او دلته په دې کلي کې یو څوک را باندې ښه لګي خط د یارانې مې ورلېږلی دی خو غلی دی دلته په دې کلي کې یو څوک را باندې ښه لګي خط د یارانې مې ورلېږلی دی خو غلی دی او مقطع دی چې زار شمه پر هر نه چې زما سترګو خاطر کوي ما په سر تمام کلي رټلی دی خو غلی دی ډېره مهرباني عاجز صاحب او درمان صاحب ډېر ښه نور څه نه نشته راته یادو یاره نور به مې درمان صاحب نه یاده بس اجازت والا یو کلام باندې ته عاجزه نو اقبال شاکر صاحب وایي چې ذکر چې د یار په سر د دار سړی کوي د دې نه به لا نور څه ښکلی کار سړی کوي او د خپلې اندازې نه د زیات وار سړی کوي چې چېرته هم په چا باندې ګزار سړی کوي او چې ټول عمر په دغه کیفیت کې سړی تیر کړي چې تا ته په ګودر کې انتظار سړی کوي او په هغه ځای کې کاڼي بوټي هم خولې خولې شي چې چېرته کې بیکاره کار د کار سړی کوي او چې چېرته د جومات او د حجرې سړی خرڅېږي ظاهره د جرګې به د بازار سړی کوي او شاکره چې خپل زړه سړی په نیمه لار کې پرېږدي شاکره نو په چا به اعتبار سړی کوي ډېر ښه لاله که بل ملګری میلاو شو نو انشاءالله دغه دویمه کړی و د زنځیر او د درېیمې کړی پورې به دغه ملګري منتظر اوسېږي بل خپرونه هم ریکارډ کوو دلته کې نو ستاسو نه به اجازت والو الله